سلامونه ونیږي هلې زه مسافر الله افغان ټیک په له ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ نو په دې خبرې وکړو چې انکاګنیټو موډ څه ته ویل کېږي او انکاګنیټو موډ ولې باید استعمال کړو او څنګه کولی شو چې انکاګنیټو موډ ته لاړ شو. نو ویډیو شروع کول نه ولکې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او پس له هغې ګوګړۍ ته یې کېکاږي او زموږ دا ویډیوګانې د خپلو نورو مرګو سره هم شریک کړي تر څو هر افغان بچی ترېنه استفاده وکړي. انکاګنیټو موډ دې لپاره ضروري دی کله چې موږ په انټرنیټ باندې څه سرچ کړو نو هر څوک کولی شي چې زموږ هغه کړنې وګوري. نو کله چې موږ سرچ کوو عادي ډول باندې نو هر څوک هغه کتلی شي چې موږ څه سرچ کړي دي او یا کنټرول پلس هچ په واسطه باندې هم هغه زموږ بشپړ کتنې چې کړي نو هغه ټولې کتلی شي. نو څنګه کولی شو چې څوک زموږ کړنې په سرچ باندې چې موږ کومې کړي وي چې هغه ونه ګوري نو هغې لپاره موږ باید څه وکړو او څنګه کولی شو چې انټرنیټ خوندي استعمال کړو. انکاګنیټو موډ دې لپاره تاسو کتلی شئ کله چې موږ خپل براوزر کولاو کړو نو ښي طرف ته یو 3 بټنز دي په دې باندې چې موږ کلیک وکړو نو دلته موږ ته یو نوی باکس کولاویږي نیو انکاګنیټو ټیب. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو نو موږ انکاګنیټو موډ ته داخل شو. نو انکاګنیټو موډ څه کار کوي څه دندې ترسره کوي. انکاګنیټو موډ موږ دې لپاره هم استفاده کوو چې یو نه زیات اکاونټ یې ترېنه استفاده وکړو. بل انکاګنیټو موډ کې زموږ سرچ هسټري نه پاتې کیږي. ولې دا زموږ سرچ هسټري کله چې موږ انکاګنیټو موډ ټیب کلوز کوو نو زموږ هغه ټول سرچ هسټري هم ډیلیټ شي ورسره. بل انکاګنیټو موډ کې چې موږ کوم سایټونه سرچ کړي وي د هغې کیش هغه هم عارضي وي یعنې ټمپرري وي هغه هم ختمه شي کله چې موږ انکاګنیټو موډ بند کړو. بل کله چې موږ په انکاګنیټو موډ کې خپلې پاسورډ او یا داسې د بینک سایټ ته کله چې موږ ځو د خپل د اکاونټ په اړه معلومات اخلو نو هغې کې چې موږ خپل پاسورډ ورکو یا هر رقم هر ډول چې پاسورډ یې موږ په انکاګنیټو موډ کې استفاده کوو نو هغه هم ټمپرري وي نو هیڅوک هم نشي کولی چې دې څخه استفاده وکړي. نو اوس سوال پیدا کېږي آیا 100% موږ په دې موډ کې خوندي یو؟ نو جواب یې نه دی. ولې بعضې داسې مسلکي کسان شته دي نو هغه کولی شي چې ستاسو معلومات ترلاسه کړي. او بل کوم چې آی پی انټرنیټ آی اس پی ده هغه زموږ هره کړنه چې وغواړي کولی شي چې وګوري. او که تاسو غواړئ چې خوندي اوسیږئ نو تاسو کولی شئ چې ډي ان اس کیش په واسطه باندې دغه خپله سرچ هسټري په بشپړه توګه ختمه کړئ. نو څنګه کولی شو چې دا کومانډ څخه مونږ استفاده وکړو. نو تاسو آی پی کنفیګ سلیش فلش ډي ان اس کومانډ په واسطه باندې کولی شئ چې سی ایم ډي کې دا ولیکئ او خپل ټوله سرچ هسټري کمپلیټ ډیلیټ کړئ. نو هیله کومه چې دا یو معلوماتي ویډیو به تاسو خوښ شوي وي. نو که چیرې څه سوال لرئ نو تاسو کولی شئ چې کومنټ باکس کې ما ته خپل سوال پرېږدئ.